لمونږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او خپله وطنۍ مینه پرې ماته کړئ. دا چې دلته چې څه علت دی چې خلک پراټې ډېر زیات خوښوي او سهار کې خلک اکثره شیدو سره پراټې خوري. ولې مثلا صحیح خبره ده. خو دغه پراټې چې لږ فرمایشي دي، مزیدار دي، ځکه په دې کې هګۍ او شیان پکې اچول کېږي. نو شیدو چای هم زبردست چای دی، سپیشل چای دی، خالص شیدې دي، ترخیوي نه موږ راوړو. هره ورځ مشتریان ډېر راځي، خو جمعې پوره چې شي بیا خلک چکر نه کابل ته یا بل ولایتونو چې راځي دلته چې راځي بیا همدلته راځي. شیدې خو د الله نعمت دی او ښه شی د قیماق هم ورسره شته، دود پتی هم شته، ښایسته شیدې، سلچه او پراټې هم شته. خلک ډېر مینهوال لري دا. السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانت الله باور یم او یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خوږو درنو لیدونکو، ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې او راغلی یو د مخابراتو چوک مربوط ساحې ته چې دې خوا پښتونستان وډ دی او دې خوا مخابراتو چوک دی. نو موږ وغوښتل تاسو لپاره یوه سهارنۍ خپرونه دا چې په ننګرهار کې او بیا په وطن افغانستان کې خلک د سهار ناشتې لپاره څه خوري او څه دلته تیارېږي. دلته ماشاءالله تاسو ګورئ چې ښایسته وطنۍ پراټې دي، ترڅنګ د شیدو چای دی او وطنۍ هګۍ، ترڅنګ فارمي هګۍ دلته د سهار ناشتې لپاره زیاتره خلک خوري. نو موږ هم وغوښتل په دې تړاو تاسو لپاره یوه سهارنۍ خپرونه د جلال آباد له ښار څخه سبکو. په دې هیله تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او خپله وطنۍ مینه پرې ماته کړئ. دا چې دلته څه تیارېږي له موږ سره به مختلف انځورونه د مختلفو برخو څخه وګورئ. نو پیل کې دغلته ما سره یو ورور ترڅنګ ولاړ، تاسو ګورئ چې دا پراټې پخوي د سهار چای لپاره.
او دلته زمونږ مختلف هیوادوال د مختلفو ولسوالیو څخه دلته راځي او د شیدو چای سره پراټې دغلته خوري. نو ورسره خبرې اترې کوم چې څومره وخت کېږي دا دلته دکانداري کوي او دغه پراټې پخوي. نو راسره اوسئ انشاءالله سره مرکه به هم کوو او ښکلي او مختلف انځورونه به هم له موږ سره ووینئ. ورونه سلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلئ. وعلیکم سلام ورور، تاسو هم په خیر راغلئ. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې عمر دی، بیسود اوسېدونکی یم. څه حال لرې؟ سهار دې په خیر پیل کړی انشاءالله؟ مننه، خیر اوسې، شکر دی، الحمدلله. دم ساعت خو خیر و خیرتي ده. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغلته دکانداري کوي او بیا د پراټو دغه پخول کوي؟ تقریبا دلته خو وخت ډېر کېږي د پراټو، خو زما ته یو کال برابرېږي دلته زه کار کوم. یو کال؟ یو کال برابر. یعنې مکمل پکې استاد یې؟ والا مکمل پکې استاد یم. که ته سره ته ووایې چې د هر سهار په جریان کې که نه څومره پراټې به دلته پخوئ، مطلب ستاسو دغه پیړو حساب دی که نه د وزن حساب دی ډوډیو؟ نه، زمونږ د وزن حساب هم دی. تقریبا موږ 180 ګرامه پیړه برابروو. په دې کې بیا خامبیر چې کله و په دې کې موږ شیدې اچوو، هګۍ پکې اچوو، ورسره بوره اچوو، مالګه او دا شیان پکې اچوو، غوړي پکې اچوو که نه. دې دپاره موږ صحیح خامبیر جوړوو. 180 ګرامه وزن د پیړې برابروو. بیا تقریبا 200-250 پورې پیړې موږ برابروو. مطلب هر سهار 200-250 پراټې وځي؟ 200-250 وځي. لا زیات هم بیا د جمعې ورځ بازار چې زموږ هغه بیروبار زیات لري، د هغې ورځ باندې بیا 300 هم د پاسه 300 هم وباسو موږ. او که دا بله ته ووایې چې څه علت دی چې خلک پراټې ډېر زیات خوښوي او سهار کې خلک اکثره شیدو سره پراټې خوري، ولې ورسره وچه ډوډۍ نه خوري؟ صحیح خبره ده، خو دغه پراټې چې لږ فرمایشي دي، مزېدار دي، ځکه په دې کې هګۍ او شیان پکې اچول کېږي. نو دکان هم زمونږ ګاګ زیات لري، په دې خاطر باندې دا پراټه صحیح راځي، خوندور راځي. دې دپاره ګاګ زیات راځي چې خوښ یې کړي. او شیدو چای هم زبردست چای دی، سپیشل چای دی، خالص شیدې دي، شیدې تر خیوې نه موږ راوړو، ښه شیدې راوړي. او که د خپلو مشتریانو باره کې مې راته ووایې چې ستاسو مشتریان اکثره په کومو ورځو کې ډېر زیات دي، تاسو باندې بیروبار زیات دي؟ مشتریان خو اکثر د جمعې ورځ موږ بیروبار زیات لرو. بیا عادي ورځو کې هم زموږ بیروبار زیات وي په حساب د نورو دکانونو. لکه تقریبا دغه نور چې 100 پراټې وباسي موږ 200 وباسو، یو په 200 زموږ کار د دې نه زیات دی. نو په دې خاطر باندې زموږ کار ښه دی، صفایي لري، کار هم خالص دی، نو مشتریان مو زیات راځي. او داسې هم کله شوي دي چې ستاسو مشتریان زیات وځي، تا نه پراټې سوځېدلي یا د نه بیخي خرابه شوي؟ طبعا کله کله داسې راغلي دي، کله طبعی برابر نشي، صحیح سیستم برابر نشي، کله اور زمونږ د یاده وځي، اور لاندې نه تیز پاتې شي، نو هغې وجې نه بیا پراټې چې واچوو هغه وسوځېږي. ډېره زیاته مننه. زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر هم ګوري، که هغوی لپاره کوم غوښتل لري، پیغام لري، وړاندیز لري، نو مهرباني. مننه. مسافر ټول مسافر دي په هر ځای کې چې هغې ته صرف موږ خپل سلامونه وړاندې کوو، د دې لپاره چې هغوی خپل همت وکړي، خپل مور پلار لپاره یو څه نفقه برابر کړي او خپل آینده لپاره ښه سوچ وکړي. دا هم پیغام دی خپل مسافر. ډېره مننه، په همدې هیله خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه، خیر اوسئ. درنو لیدونکو راسره اوسئ. د سهار چای لپاره دلته مختلف شیان تیارېږي. تاسو ګورئ چې شودې هم دي او ورسره پیروی هم دی، پنیر هم دی. نو راسره پاتې شئ، انشاءالله دلته به له نور هېوادوالو سره هم خبرې اترې ولرو.
سلام ستړي مشئ درنو لیدونکو د یو بل ورور دکان ته راغلو نو دلته هم تاسو ګورئ چې خلک د سهار ناشتې لپاره دلته راځي شودې پیروی ترڅنګ دغه پراټې دلته نوشجان کوي د مختلفو ځایونو څخه زمونږ هیوادوال دغلته راځي او دغه چیش کوي نو د دې هوټل دغه مالک ما سره ولاړ دی ورسره به خبرې اترې وکړو چې څومره وخت کېږي دلته دکانداري کوي او دغه دکان جوړ کړی دی وروره سلام ستړی مشي په خیر علي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او څوک چې مونږ ګوري خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زما نوم سید زمان ده سید جمال سید زمان سید زمان څه حال لرې سهار دې په خیر بل کړی انشاءالله خیر سکور ورم صاحب که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي دغلته دکان لري او په دې برخه کې خپل هېوادوالو ته خدمت کوي خو تقریبا ډېر وخت کې دا دېرش یا 9 کاله کېږي دا دکان د ډېر پخوانی 29 کاله هو ماشاءالله او زه خپل هم دوی سره کار کوم تقریبا 29 کاله کېږي زه دوی سره کار کوم زه خپل هم دلته شاګرد یم مطلب دکان مالک ته نه بل نه بل څوک ده خو دې ورسره کار کوم مسؤل ته یې فعلا او مسؤل یې یم که دا راته ووایې چې څنګه دي ستاسو مشتریان څنګه دي او سهار لپاره څومره خلک دلته ډېر راځي الحمدلله مونږ مشتریان ډېر ده ښه خلک راځي خو مونږ هم خدمت کوو او ښه شیان ورکوو چې هغه مطلب خلک چې دلته راځي ښه جنس خوښوي او ښه کوالټي هو ښه شی خوښوي که ملۍ که پراټې که شودې که نه د هر دکان چې دی که نه یوه خپله ځانګړتیا لري که نه یا پراټې خوږي یا سرچې خوږي که نه ستاسو دکان څه ډېر خواږه دي والا مونږ الحمدلله هم د شودو چای ښه ده هم د قیماق هم صحیح ورکوو او شودې او کله چې زمونږ شودې کې کوم فرق مرق راشي بیا هغه کس چې مونږ ته راوړي هغې ته زنګ وهو چې شودې هم صحیح کړه مطلب تاسو دا شودې چې دلته راوړئ دا ټولې وطنۍ دي هو وطني دي دغه شودې ده د قیماق هم د هغې ده مونږ داسې قیماق ورکوو خلک د داسې ټینګ قیماق او تازه مغسر نه جمع ورته ورکوو او دا تاسو ته د کوم ځای څخه راځي دا خیوې نه دا شودې راځي خیوې څخه او ماشاءالله د خیوې غواګانې خو بیا خاص نوم هم لري او هغه خو ما ته مالداري هم لري او ښه شودې هم او څوک چې مونږ ته راوړي دا ښه شودې راوړي واقعا خلک چې خوري او خوښوي که نه دا شودو چې هم کې مونږ جوړوو خالص نه اوبه چې نه بل څه خالص شودې ده او د خپلو مشتریانو باره کې راته ووایي چې په کومو ورځو کې اکثره دلته بیروبار زیات دي ځکه دا خو سهار چا لپاره پوه شو طبعا ورځني تقسیمات له مخې خلک ډېر راځي که نه ځکه ناشته کوي او بیا ځي خپلو وظایفو ته ځي څوک خپل کار روزګار پسې ځي مونږ خواره ورځ مشتریان ډېر راځي خو جمعې پوره چې شي بیا خلک چکر نه کابل ته یا بل ولایتونو چې راځي دلته چې راځي بیا هم دلته راځي او شودې او پراټې قیماق خوري هغه بیا ډېر بیروبار جمعې په ورځ د نورو ولایتونو مسافر کله جلال آباد راځي پراټې او سرچې حتمن خوري حتمن خوري هلته چې دلته راځي دلته خوري که خو ولایتونه کوم ولایت نه چې دلته راځي دلته راځي خپل کار څخه راځي الحمدلله راشي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ که څه غوښتل لرئ څه پیغام لرئ خپلو هېوادوالو ته زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر هم ګوري کوم چې همدا مهال د افغانستان څخه خبر اوسېږي مونږ همدا پیغام دی چې مونږ افغانانو باید د یو لاس وشو پر دې خلک نه پرېږدو چې دلته لاس وهنه وکړي نو خپله وطن خپله باید جوړ کړي همدې هیله ډېره مننه خیر ستاسو ته مننه خیر
خوږو لیدونکو بیا هم ستړي به شئ په همدې تړاو جلال آباد ښار کې یو او د سهارنۍ ناشتې لپاره تاسو مختلف انځورونه له موږ سره ګورئ نو طبعا معمول سره سم پراټې او شیرچې دلته په جلال آباد ښار کې سهار لپاره ډېر زیات تیارېږي او زموږ چې کوم هیوادوال دلته راځي نو اکثر هم دا متجان کوي او اخلي تاسو ګورئ چې د یو بل کاکا دوکان ته راغلو دا هم دلته سهار لپاره شودې ترڅنګ یې وطنۍ پراټې دغلته دوی پخوي او بیا زموږ هیوادوال چې راځي دا اخلي او څوک دلته خوري او څوک چې ځان سره وړي دفترونو ته کورونو ته میلمنو لپاره نو ماشاءالله موږ چې ګورو ډېرې زیاتې په زړه پورې او خوندورې پخوي ځکه تاسو هم له موږ سره مخکې ډېر په زړه پورې انځورونه ولیدل نو د یو بل کاکا دوکان ته راغلم ده سره به وغږېږم چې دا څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي او دغه د پراټو سهار لپاره د پخولو ترتیب دلته برابروي کاکا سلام ستړی مه شي په خیر راغلی وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر راغلی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زما نوم میرعلي دی دلته 30 کاله شو موږ دغه کار کوو 30 کاله 30 کاله شو ماشاءالله ستاسو خدمت هم ډېر دی که نه 30 کاله او انشاءالله که دا راته ووایي چې دا څه علت دی چې په سهار کې اکثره خلک دغه شودې او پراټې ډېر زیات خوري ستا په نظر زما په نظر دا ښه شی دی شوده خو د الله نعمت دی او ښه شی دی قیماق هم ورسره شته دود پتي هم شته ښایسته شودې سلچه او پراټې هم شته خلک ډېر مینهوال لري دا سبی کې ستاسو دوکان اکثره څه ډېر خلک زیات خوري پراټې ډېر زیات خوښوي که نه شودې شودې او پراټې دواړه سره ورونه غوندې دي او ډېرې خوښوي خلک یې خوښوي او که دا راته ووایي چې دا تاسو د کومې شودې پخوئ دلته دا ټولې وطنۍ دي که نه نورې زما خپله فارم هم دی انشاءالله خپل او ماشاءالله او که د خپلو مشتریانو باره کې راته ووایي چې ستاسو اکثره مشتریان په کومو ورځو کې ډېر زیات دي او له کومو ولایتونو څخه خلک ډېر راځي دا جمعه پنجشنبه کابل مزار د ټولو ځایونو راځي خلک جلال آباد طرف ته پورې پراټې چې تاسو ما پخوئ که نه د ورځې په جریان کې په څو دانې وباسئ بس یار 2 منه 3 منه وباسو 2 منه 3 منه او دا که بیا دغه ته واړئ که نه داسې دانې په حساب باندې څو دانې راځي حساب دا انشاءالله 200 250 راځي ماشاءالله بیا خو ډېر کسان دلته راځي نو او شکر دی ډېر خپل کار روزګار نه راځي بالکل الله نه راضي شکر دی شکر ډېره زیاته مننه زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر هم ګوري کوم چې همدا مهال د افغانستان څخه بهر اوسېږي هغوی لپاره کوم وړاندیز لري غوښتنه لري نظر لري الله دې ټول خوشحاله لري پروردګار د دغه زموږ ملک آباد او ودان لري او ټول بیرته راشي خپل وطن له او ټولو ته زموږ د زړه د کومې بس سلام علیکم ورته الله دې چې چېرته هسې خوشحاله خوشوخت ډېره مننه ژوندی اوسئ خیر اوسئ سلام علیکم خیر اوسئ ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه دغه هغه خوراکونه کوم چې په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د سهار ناشتې لپاره تیارېږي تاسو ولیدل چې زموږ مختلف هیوادوال د مختلفو ځایونو څخه دلته راغلي وو دلته نو په سهار کې اکثره شیرچې یا د شیدو چې ورته وایي ترڅنګ یې پراټې ډېر زیات پخېږي او خلک زیاتره خوښوي نو که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ اکثره مسافرو ته د دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغوی هم خپله وطنۍ مینه کوم چې په وطن کې د سهار لپاره د شیدو چای تیارېږي او پراټې پخېږي پرې ماته کړي تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه